ملګرو زه یم احمد زبیر او تاسو ټول ته زه ښه راغلاست وایم. زه ولاړ یم په 0 پوینټ باندې او تاسو چې وینئ چې زما هره ویډیو شروع کېږي د 0 پوینټ څخه شروع کېږي. زه به نن انشاءالله تاسو ته در وښیم چې د 0 پوینټ څخه تر ممتاز سټي پورې څونه لاره ده او په منځ کې کم په لارې کې کم سوسایټیز راځي. د ممتاز سټي سره کم په ټچ باندې کم سوسایټیز دي. انشاءالله دا به ټول زه تاسو ته در وښیم او د دې مخته تاسو زما چونکې النخیل مارکیټینګ زما د یوټیوب چینل دی هغه لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ او د خپل دوستانو سره شیر کړئ. انشاءالله تاسو ته به دغه رقم موږ د سوسایټیانو چې په اسلام آباد راوړپنډي کې کوم سوسایټیان دي د هغو باره کې په ډیټیل درکړو او هلته به ورځو وزټ وکړو انشاءالله. نو کوم خلک چې غواړي چې انویسټمنټ وکړي یا هلته وروره د انویسټمنټ یا د هغه سوسایټیانو باره کې پوښتنه کول غواړي د هغو دپاره دا زما ویډیوز به ډېر فایدې او ډېر فایدهمند به وي او دوی ته به له خیره انشاءالله په دې کې ډېر معلومات هم وي د اسلام آباد راوړپنډي د پراپرټۍ په باره کې. السلام علیکم ملګرو، موږ چې اوس رالو ممتاز سټي ته، تاسې زما وینئ زما په بیک باندې ممتاز سټي ده. لږ به د دې انټروډکشن درته وکړم. ممتاز سټي چې ده دا د ممتاز کنسټرکشن کمپنۍ او د چناب ګروپ دی، دا د دوی کمباین پروجیکټ دی او په دې کې د ټوټل 4 بلاکس دي. په دې کې راوي دی، چناب دی، ایگزیکټیو دی او ورسره انډس بلاک دی. دا چې دا ټوټل د دې کور ایریا چې دا د 3000 کناله او دا 2021 هغه کې 11 کې دا لانچ شوه. نو بیا تقریبا پروپر چې لانچ شو دا 2013-14 کې دا هغه پروپر د دې لانچینګ وسو. په هغه وخت کې پرایسونه ډېر ارزانه وو. دا چا دا فکر نه کوي چې په دا ایرپورټ سره، چا به دا فکر نه و چې دا ایرپورټ سره به دا ځمکې راځي یا ایرپورټ به دلته راځي. نو څنګه چې ایرپورټ دې خواته رالی نو د دغې ځمکو قسمت راپورته سو، د ځمکو ویلیو ډېره زیاته سوه. کنې دا ځمکې سارا وې په هغه وخت کې. اوس دا تاسې وینئ زما لیفټ سایډ ته بیا کیمرامین تاسې ته ونیسي. اوس ګورئ دا د دوی په فرنټ باندې د دوی کمرشلز دي او دا د کورونه هم کې جوړ شوي دي، پلازیم دي. نو مطلب دا څو د 8-9 کاله کې ډېر په دې کې ډیولپمنټ سوی دی او نو تاسې خپله هم وینئ. نو انشاءالله اوس به کوشش کوو موږ دننه ورسو، تاسې ته به دننه څه کلوزلی موږ به په بلاک کې ورننوځو. جی ملګرو، موږ رالو راننوتو ممتاز سټي ته. ممتاز سټي تاسې وینئ زما رایټ سایډ ته د دوی انډس بلاک دی چې موسټلی کمرشل دی. څنګه چې تاسې درته معلومیږي تاسې وینئ بالکل په مین روډ باندې د دوی کمرشل دی. دا انډس بلاک دی رایټ سایډ ته. لیفټ سایډ ته به چې کیمرامین درته ونیسي دا لیفټ سایډ چې دی دا د دوی انډس بلاک دی. دې کې غټ مرلي دي، 15 مرلې 10 مرلې هغه رقم تر کاناله پورې 2 کاناله پورې دا ځایونه دي. نو تاسې وینئ دا د دوی لیفټ سایډ ته انډس بلاک دی، رایټ سایډ ته د دوی هغه دی سوري لیفټ سایډ ته د دوی راوي بلاک دی، رایټ سایډ ته د انډس بلاک دی. او څنګه چې مخته راشي، څنګه چې موږ مخته راسو داسې بالکل چې بیا لاندې راشي د دوی دلته دی چناب او بالکل موږ د لیست چې لاندې راسو بالکل دا لیفټ سایډ ته بیا د دوی چناب بلاک دی. په دې کې غټې یعنی د 10 مرلې ځایونه دي، د 1 کنال ځایونه دي. دا غټ یعنی دلته 15 مرلې هم شته، دا د کوچني ځایو هغه دي. ملګرو لیست چې لاندې راسي د راوي او د انډس چې لاندې راسي بالکل چناب دی لیفټ سایډ ته تاسې وینئ. په دې کې د کوچني پلاټونه دي د 15 مرلې 10 مرلې 8 مرلې دغه رقم مخته دا رقم چې ځې بس دغه رقم دا پلاټونه راځي. او داسې چې رایټ سایډ ته کې دا د دوی راځي ایگزیکټیو بلاک. په دې کې بیا غټ دي چې په 1 کنال دي 2 کنال دي، داسې غټ هغه د پلاټونه دي. دا بالکل د دوی رایټ سایډ چې دی هغه د ایگزیکټیو بلاک دی او دا لیفټ سایډ چې دی د دوی چنا بلاک دی. دا ټوټل 4 بلاکونه د دوی ممتاز کې دي او د کې مختلف پرایسونه دي. دلته چې د 15 مرلې پرایس دی
هغه دی تقریبا 15 تر 45 پورې. نو دغه رقم ته میټر کوي چې کوم سایډ ځای ته ورځي چې ډیولپمنټ نه وي سوی دغه نه یې ګرانه دی. او دغه رقم 10 ملې دی دا تر 15 سوه ونیسي تر 50 دی. دا یو کنال یې بیا تر تقریبا تر 1 کروړه تر 1 کروړ 10 1 کروړ 15 دی. دغه رقم چې 2 کناله دی هغه تر 1 کروړ 15 تر 40 پورې دا رقم پرایسونه دي دلته. نو اوس به موږ دننه یو وارې ولاړ شو په ایګزیکټیو بلاک کې. نو ایګزیکټیو بلاک کې به دننه تاسو ته در ښکاره کړم. دا د دې ایګزیکټیو بلاک دی. تاسې وینئ دا موږ په ایګزیکټیو بلاک کې روان یو. دا تاسې وینئ دلته کورونه جوړ دی، کنسټرکشن سوی دی او آبادي خو دونه نسته، خو د وخت سره به څونه دلته آبادي زیاتیږي نو ګیس به هم دغه رقم راځي، بجلي به هم راځي. فلحال په ممتاز کې تر ټاپ سټي اول دلته ممتاز کې ګیس را رسېدلی دی، خو تر کورو پورې لا نه دی ورکړی، خو پایپونه یې اچولي دي. نو دا څونه چې وخت وځي دغو نه به دلته د آبادي زیاتیږي، دغو نه به دا د سهولتونه دي چې د ګیس دی، بجلي دی، دا سیستم هغه زیاتیږي ورته. څونه خلک راځي دوی به دا سهولتونه خلکو ته ورزیاتوي. او تاسو چې وینئ دا رایټ سایډ ته دا تاسو وینئ پارک دی او د کرکټ دپاره دوی یو ګراوند جوړ کړی دی او ورسره کمرشلز دي تاسو وینئ. نو ډیولپمنټ چې راواخو ډیولپمنټ خو دلته خو لا داسې کار نه دی سوی، خو بس دا فوټپاتونه جوړ دي، مطلب درختې مختې لګېدلې دونه هغه نه دي لکه څونه چې د ټاپ سټي کې مطلب ډیولپمنټ یا ګرینري ده سو هغه دونه نسته. دلته فوټپاتونه شته، خو دا سایډ خوا د لیفټ خوا دا فوټپاتونه خو بیا بیخي بالکل نه دي جوړ کړي، کمزوره دي. دا ستا رایټ سایډ ته بیا ښه فوټپات دی او ورسره درخت هم دی. نو دلته ګرینري هم د وخت سره دی وایي ګرینري به هم زیاتیږي او انشاءالله وایي څومره چې آبادي زیاتیږي نو د دې کنسټرکشن به هم دغه فیز سره نور پسې زیات سي. نو دا موږ په هغه ایګزیکټیو بلاک کې وو چې بالکل د چناب په مخامخ دی. نو بس اوس به موږ راکاټیږو. جی موږ دلته اندس بلاک ته راننوتو. اندس بلاک چونکې بالکل کمرشل دی، په سټارټینګ کې دی چې ممتاز سټي شروع کېږي هم د کمرشل ته. داسې یو ګیټډ کمیونټي نه ده چې ته وایي ګیټ به یې او راننه به وځې، سکیورټي به یې سکیورټي شته، خو د دې یو خلاص اکسس دی دننه. نو تاسو وینئ دا کمرشلز دی اندس بلاک کې چې دا د راننه وځي چې اول بلاک راځي، اندس بلاک راځي، دا ټول کمرشلز دی، ورسره کمرشلز یې جوړیږي، کار هم په روان دی. او آبادي څونکې ما تاسو ته وویل آبادي به دلته وخت اخلي، ټایم به اخلي، کم سے کم یو 3-4 کاله به نور اخلي. او څونه چې آبادي به زیاتیږي دغو نه به د دوی د ډیولپمنټ فیز یې هغه به هم دغو نه ورسره زیاتیږي. کورو تاسو وینئ چې کورونه کار شروع دی، د لیفټ سایډ ته تاسو وینئ. نو دغه رقم داسې کمرشلز هم پلازاوي هم شروع دي، کورونه هم شروع دي. نو دا به آهسته آهسته د وخت سره دا ځای نور پسې ډیولپ کېږي. نو روډو سټرکچر ښه باسلی روډونه یې ډېر ښه روډونه دا او ټاپ سټي دی وبولئ چې د یو وخت سره دوی خپل سوسایټیان یې لانچ کړي. نو کم سے کم د 19 کاله کې دوی په دې سټیج کې را رسېدلي دي چې د روډونه پاخ کړي دي، خو آبادي فلحال بیا هم نسته دلته دونه چې کم په دونه وخت کې آبادي کېدی سي هغه دلته ډېره کمه ده پرسنټیج. نو دا بالکل موږ په اندس بلاک کې تاسو وینئ او بالکل دا رایټ سایډ کې ممتاز هغه د ټاپ سټي ده معلومیږي درته. اندس بلاک د دوی اول بلاک کې دا مسجد جوړیږي، په اندس بلاک کې دا د دوی مسجد دی، دا بالاخره دلته مسجد جوړیږي. دا پلازاوي دی، یعنی اندس بلاک د دوی کایند اف کمرشل بلاک دی. بس دا راوي بلاک دی بالکل چې د اندس په اپوزیټ دی، یعنی لیفټ سایډ کې دی. راوي بلاک هم دغسې ووینئ، راوي بلاک کې بیا کورونه ډیولپمنټ ډېر دی، کورونه ډېر دی. د ګلیانو بالکل ګلیان یې باسل سوي دي، د ګلیانو لمبرونه هغه سوي دي. نو خو آبادي دونه نسته، کورونه یو داسې دي چې په رایټ لیفټ کې سره معلومیږي. نو تاسې وینئ دا موږ چې راننوتو راوي ته، نو دلته کمرشلز هم دي، مینی کمرشلز هم دي، کورونه هم دي. نو دا به آهسته آهسته د وخت سره به دلته آبادي راځي او انشاءالله دا ډیولپمنټ به یو څو وخت اخلي چې یو پروپر دا سوسایټي به یو خپل مقام پیدا کړي او خلک او انسانان به دلته ورته راشي او دا به نو خامخا ټیم اخلي. ولې فلحال
خو دونه آبادي نشته، کورونه شته، خو یو داسې کم تعداد باندې کورونه دي. لکه تاسو چې دلته وینئ داسې رایټ سایډ ته وینئ، نو دلته دا غټ کورونه هم دي، یو کنال هم دی دلته، تقریبا دغسې 2 کناله ځایونه هم شته، کمرشل هم دی، مینی کمرشل هم دی. نو دا دی رابع بلاک ستاسې. دا موږ چناب بلاک ته رالو. چناب بلاک تاسې وینئ دلته هم غټ کورونه دي چې د یو کناله ونیسئ 2 کناله. نو دا چناب او راوي چې ده دا بالکل سره ټچ په ټچ دي، سره نږدې دي، دواړه لیفټ سایډ ته دي. نو اصل کې ما درته وویل دا تر 3,000 په کناله ځای دی دا ممتاز سټي. نو دونه غټ هم نه دی لکه هغه چې دی ټاپ سټي. نو دلته بیا هم په دا 10 کاله کې آبادي دونه سوې ده، خلک راغلي دي او ورسره ډیولپمنټ هم سوی، روډونه خو جوړ سوي، درختې هم لګېدلي دي. نو بس دا به څنګه چې ما تاسو ته وختي مو وویل، نو څونه دا کمرشل اوس هم پاته دی، نیمه پاته دی، خرڅوی نه دی. دلته کورونه دغه رقم پلاټو دغه رقم مختلف پلاټونه ما درته بلاکو کې پلاټونه اوس هم خرید و فروخت روان دی. او څونه چې وخت وځي دغونه به آبادي نوره ورته راځي او دا ځای به سره ډیولپ کېږي. تاسو چې وینئ موږ په چناب بلاک کې یو. چناب بلاک هم داسې نسې ویلی چې داسې 100% ډیولپ دی. نو په دې کې هم کم سے کم دا دی اوس 40% یا 50% ډیولپ دی. په دې کې به کار روان دی، په دې کې پلازاوې دي، په دې کې مینی کمرشلز دي، په دې کې کمرشلز دي، په دې کې کورونه دي. نو دا دوی سره یو سپیسیفیک هغه کړي تاسو چې وینئ دا. نو دلته هم بس ډیولپمنټ خو سوی دی، د ګلیانو نمبرونه هغه سوي دي، خو خلک نسته، آبادي لا فلحال نسته. دلته به وخت لګېږي چې آبادي راځي. جی ملګرو، ما تاسو ته ویزیټ هم درکوي، د دې 4 سره بلاک مې هم په تاسې وکتل، د هغو ډیټیل مې هم درکوي چې څونه ډیولپمنټ سوی دی او څونه آبادي راغلې ده. دا چې د کم د دې کمپیریزن چې موږ د ټاپ سټي سره وکړو، نو ټاپ سټي هغه د ده سره ډېره ډیولپ ده، هلته آبادي هم زیاته ده او هلته د روډو سټرکچر هم ښه دی، هلته ګرینري هم ښه ده. نو هلته بس څو شیان دي چې هغه کې کمی ده، لکه د ګیس بجلي خو شته هلته، دلته هم بجلي شته، خو دلته د ګیس مسله ده او د اوبو ډېره غټه مسله ده. نو باقي نور چې موږ د ډیولپمنټ وایز خبره یې وکړو یا د دوی خپل څه کار دلته کړی هغه وکړو، هغه ډېر ښه دی. او دویمه خبره دا سوسایټیانې که ټوپ ده که ممتاز ده، دا ته د ایرپورټ سره نږدې ترینه دي، یعنې بالکل د ایرپورټ سره په ټچ باندې دي. ته څنګه د سرینګر هایوې سره ته راسې، موټروې د موټروې سره ډایرکټ بیا تا ته په رایټ سایډ کې ممتاز ده، په لیفټ سایډ کې ټاپ سټي ده. نو دا سوسایټیانې د ایرپورټ سره ډېرې نږدې دي او د دغو ویلیوم دغسې د وخت سره به د دغو ریټونه هم نور دغه رقم چې په هغه کېږي، آبادي به راځي. ولې آبادي اوس د ښار څخه دې خواته را روانه ده. نو دا سوسایټیانې کوم چې ایرپورټ ته نږدې دي لکه ممتاز، ټاپ او ورسره بیرام ولاس، د دغه ویلیو به نوره زیات سي او آبادیانې به ورته راسي. او دا اوس چې کم پرایسونه دي دا به بیا اوس نه وي، بیا به تا تقریبا 4 کاله به ډبل وي. نو دلته دا د دغو سوسایټیانو انوسیم شته، دا سوسایټي خپله انوسیم لري، مطلب هغه پروبلم هم نشته، مشکل هم نشته، خلک دلته انویسټمنټ کولی شي. ما چې څونه اندازه وکړه دا ځای ښه دی د انویسټمنټ دپاره، ولې ډیولپمنټ شته او کورونه شته، سټرکچر جوړیږي، سیستم جوړیږي، پلازاوې جوړیږي، کمرشل روان دی. نو دا څو شیان دي چې ما دا محسوس کړ چې دا د انویسټمنټ دپاره دا ځای هم بد نه دی. لکه ټاپ سټي مطلب دا ښې سوسایټیانې دي. دا مطلب که څوک غواړي دلته کمرشل واخلي نو کمرشل هم اخیستی سي، که غواړي په دې کې پلاټ ریزیډنشل پلاټس واخلي یا مینی کمرشل واخلي هغه هم انویسټمنټ کولی سي. نو په دې کې ما دا سوسایټي هم پاس کړه لکه ټاپ سټي. بیا به زه اوس د خپل اخري کې چې خپل پوینټ اف ویو ورکوم، څو شیان دي چې دلته نوره بهتري پکار ده. لکه اوس د وخت سره به شاید دوی دلته ګرینري ورکړي، ګرینري دلته لږ هغه ده چې ګرینري باید دوی ورکړي.
پارکونه جوړ کړي د خلکو دپاره، سکولونه نسته، د سکولو هغه دې ورکړي، اسپتالونه ما درته مسجد خو مې ولیدی، اسپتال هم فلحال داسې نه دی جوړ شوی، نو په هغه باندې هم دوی وایي موږ لګیا یو اسپتال جوړوو، سیسټم جوړوو، شی جوړوو له خیره. نو دا به آهسته آهسته په د 4-5 کاله کې به دوی دې شا تر دې پوزیشن ته رارسېږي چې دوی به په دې کار کوي او دا سوسایټي به یو کمپلیټ سوسایټي جوړیږي. نو په دې کې د ما درته وویل د ګیس پایپ لاین سیسټم سوی دی، خو ګیس تر اوسه نه دی راغلی. څونه چې آبادي راځي نو ګیس به هم دغه رقم دلته هم راځي او ټاپ سټي ته هم راځي. د اوبو مسله شته، دلته هم شته، په ټاپ سټي کې هم شته. دوی وایي دا چې کوم دوی خپل د ټریکټران دوی خپله ورته پرووایډ کوي، اوبه دوی خپله ورته پرووایډ کوي، نو کومه چې هغه دی خپله د سوسایټیانې دي دوی خپله د هغه ورته کوي، ټینکران ورته سپلای کوي او مطلب د کمیونټي ته دوی خپله اوبه پرووایډ کوي. دلته د بورینګ اجازت نسته، نه تا ته بورینګ پرېږدي، نو دوی چې تا وخت ستا اوبه پکار وي نو دا د سوسایټي خپله پرووایډ کوي. نو دا یو مسله وه چې د اوبو دلته کمي شته. او په آخري کې به زه دا وایم چې دا سوسایټي ښه سوسایټي ده، وخت اخی اوس هم ډېر وخت یې 10 کاله یې ووته، نو مطلب تاسو سوچ وکئ چې دا خلک په 10 کاله کې دې سټیج ته رارسوي دي. نو زه اوس هم پریفر کوم چې کوم شورټ ټرم انویسټمنټ دی باید چې خلک په هغه باندې فوکس وکړي، لکه اوس چې داسې ښې سوسایټیانې چې هغه شورټ ټرم کې تا ته دا رقم ښه ځای در ډیولپ کوي، نو شاید خلک هغه باندې هم فوکس وکړي، شاید هغه ځای ته دې ولاړ سي، نو هغه به دوی ته ډېر زر او په ډېر کم ټایم کې فایده ورسوي. او دا سوسایټیانې هم ښې سوسایټیانې بس دا لږ وخت نور اخلي. ټاپ سټي خو ښه وه، تر دې ډېره ښه ده، نو مطلب دا هم بیا هم دونه بده نه ده. دلته هم وخت لږ وخت اخلي خو ډیولپمنټ آلموسټ روان دی او بس ډېر زر به کمپلیټ سي. او په آخري کې زه دا ویل غواړم چې که زما وس وسي زه خپله کوشش مې دا رقم سوسایټیانو کې انویسټمنټ وکړم چې کم لیګل وایز لیګلي او ورسره نوسیز هم لري، سیسټم هم لري، او دا کم بلډرز دي ډیولپرز یې هغه هم سټرونګ وي. نو په دې باندې زه دا سوسایټي ته ښه نمبر ورکوم او که خپل دا کم زموږ انویسټران دي که د بهر دي که دلته دي، نو که دوی څه پلاټ لري یا څه انویسټمنټ یې کړي زموږ سره شیر کولی سي. زموږ نمبر دی او ورسره موږ ته یو څه ایډوایس یا څه مشوره یا د انویسټمنټ په باره کې څه مشوره کولی، نو هغه زموږ سره شیر کولی سي. زموږ نمبر دی دلې او خپل مدزبیر ته به اجازت ورکړي انشاءالله. دغه رقم به موږ د نورو سوسایټیانو به تاسو ته ویزیټ کوو او ریویو به در کوو، او د خیره چې کوم حقیقت په ګراوند باندې هغه به تاسو ته مخ ته راولو. زموږ یوټیوب چینل دی النخیل مارکیټینګ، هغه هم لایک کړئ، د خپل دوستانو سره شیر کړئ، نو انشاءالله تاسو به د راولپنډي او د اسلام آباد د پراپرټي په باره کې به تاسو سره ډېر ښه انفارمیشن وي. مهرباني.